چې میا سره موږ کې نشته د خلکو سره جوړیږي دغسې ځکه چې د خان صاحب نم خوشاله نه ور سړي به دا خبره کوله چې دی به کله ځي او دی به کله ځي هغه د هغه لاړ اوري او میا صاحب راغلی اوري چې کوم ده که نه ویل تبدیلي نه ده راغلې خندا یې جوړه کړې وه خان صاحب پسې هر سړي کنځلې کولې عمران خان د وار صاحب اقرار وار صاحب اقرار دا به کله خدای وایي کله به غر کېږي دې پورې خلکو چې کوم ده د خولې نه ما اورېدلي دي سوار خو که نه چې پښتانه چې کوم ده که نه نسوار خو د پښتون نقل په نسوارو کې دی زما نوم راجولي دی جي راجولي د کوم ځای کې زه د کوواټ یم جي کوواټ کې د کوم ځای بنو روډ باندې لاچی او خار راځي لاچی یم جي 60 ته قریب دی جي 60 ته قریب دی کائنات په 300 روپے کیلو دی جي اوس په دې وخت کې 300 روپے او دا چې ما شروع کړو 28 روپے کیلو دی اوس 300 روپے کیلو 28 غړو کې موږ 1.5 پاو غړی شو جي او دا ورځ زه ودې مې ما خام اذان چې کېږي درازه ما خام کې تیارې کې ما خام اذان چې کېږي بیا ځان رسوم او دا ورځ څه نشته جي عام طور باندې ته کوت سره ځا پیسې مخلا ما دا راتلو ټیم معلوم دی واپس لوټیم ما دا نه معلومیږي السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم تاسو هوست واجد الله نن بیا په پنډای کې د باباجي سره موجود یم چې ورجې خرڅې د دیونه به تاسو کو چې تر څونه وخت نه دی ورجې پخې او دیو کله پنډای تر اغلی دا ټوټل معلومات به دیونه کو د دیونه به دا تاسو هم کو چې دا کوم ورجې خرڅې او په دې وخت کې به دې کې څونه پیسې دي ته بچيږي په دې کې څنګه گزاره کوي دا ټوټل معلومات دې کاکا نه کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکا جی خیر الحمدلله جی الله دې مهربانه دې شکر محمد جی زمانو راجولي دی جی راجولي د کوم ځای زه د کوواټ یم جی کوواټ کې د کوم ځای بنو روډ باندې لاچی او خار راځي لاچی یم جی او پنډای کې څونه وخت شو دلته مې شل 25 کال وشو جی شل 25 کال وشو ځواني کې ورې څه کاروبار کاوه ځواني کې خو جی بس نو خو مزدورم کړي گاډي به مې چلو مخکې ډرایور موسم گاډي سره کور کې ولاړ دی او عمر بری څونه وي تقریبا عمر به الحمدلله 60 ته قریب دی جی 60 ته قریب دی او غاخونه ډېر وخت نه دی وته او غاخونه مې وخت ودی جی دا ولي دا موږ نسوار خو کنه پښتانه چې کوم دا کنه نسوار خو کله نسوار دا وایي د پښتون نقل په نسوارو کې دی او غونه غاخونه دی وته او غاخ مې خو نه کې یوم نشته جی نو دا نور خوراک بیا څنګه کې الحمدلله دې ورو باندې بس گزاره کوو کنه جی او دا ورځ چې خرڅه دا کوم ورځ دی دلته نه وخی لګي خرید دا کوم ورځ دی دا چې ګران ورځ سیدا ورځ وته وي سیدا کائنات په 300 روپے کیلو دی جی اوس په دې وخت کې 300 روپے او دا چې ما شروع کړو 28 روپے کیلو دی اوس 300 روپے کیلو 28 روپے تاسو شروع کړو چې کوم وخت او جی او دې کې ته نور څه ساجه دی نه علاوه دغه مصالې ټول شي نه غوړي پکې زیات لګي بو کمی غوړي زیات غوړي تقریبا 100 ته دی کېچې تقریبا کیلو غوړو کې موږ 1.5 پاو غوړي شو جی او دا دلته بیا د حقیقت نه چراوړ یخي کې نه خرابېږي نه چې دلان جوړ لګیدل دی کنه جی دا تا ورته لګ ماشاءالله دا څه شي کې سلندر لګیدل لکه څه شي سلندر لګیدل دی او دا به د څه کم اور کې به دا پرې دی نو دا خو بچیم چې ته ګورو کنه اوس ګرمي دی اور دا مې راويسته دی دا ګوره اوس کوم دا کنه بیا شو دا د ورځې تقریبا څومره ورځې ته جوړه دا د ورځې زه ودې مې ما خام اذان چې کېږي درازه ما نو دا ته څوک تیارې دا ورځې دا خپل تیارو ما نو د ماخام مازره پاس به څنګه تیار ما زیګر ماخام کې تیارې کې ما خام اذان چې کېږي بیا ځان رسوم او دا ورځې څونه ورځې جوړه تقریبا 6 کیلو مې په خو مې 6 کیلو په خیم او څه ټیمه پوری دا بیا وځي د دې خبر خو هیڅ ګارانټي نشته جی عام طور باندې ته کوت سره ځا پیسې مخلا ما دا راتلو ټیم معلوم دی واپس لوټیم ما دا نه معلومیږي شل کال وشو غاک پورې خبره سودا خرڅ شي او کله ګنټه ونی مګي خرڅ شي کله ټول شپه دا ولاړیو پاتیم شي چې پات شي به کور ته وړي بیا مجبوری یې چې ورکو یا کور ته وړیا او دې نه علاوه نور څه سور سره کړی دی ورجنه علاوه څه چکنی دا سلاد بیا جو دا ماسته بیا جو دا صرف سپیشل ماسته دی کنور څه وسشته صرف ماسته دی وسه کوي کنه جی ها الګ بدوا کوم کنه مالګم بګی نشتا مالګم بګی نشتا دا سپیشل ها دا سیمپل صفا او دغه دی او دغه ور سره سړي جی او دغه ور سره سړي دا دا سلاد دی جی دا ډېر خاصه ماسته پیدا کړل دا ریچارډ نه پیدا کړل دا دکان ولا لګی جی ها دکان ولا لګی کوم دکان نه راوړل دا د بره مارکیټ کې دکان دی سلاد او ماسته ماسته جوړی ها او دې ورجو تقریبا 100 روپۍ دا پاتې کیږي دا 1200 روپۍ مزدوري ده پاتې کیږي ورته پاتې کیږي او دې منګای کې بزر 1200 څنګه گزاره کېده گزاره خو بس وګوري خلک وايي منګای ډېره ده چې واقعي زیات ده جی ما سره گاډي مخکې مې تل پاره کوم گاډي به مې راو باسلو اوس گاډي نه راو باسم او د پېټرول د وجه نه راو باسه کوم وجه نه راو باسو او سورلې پیسې نه ورګي دا بایک راوته دی او دې 150 روپۍ وړي د شپږ سو غواړم او 500 ورګي نو بایک پکې راشي دی 150 روپۍ یوسي او بچی دې نشته ده بچی مشته شکر دی الحمدلله جی هغه څه کار کوي دو درځيان دي دو ویلډینګ کار کوي په سالور زامنو کې ته بیا په دې سپینه ګیره باندې ما خام روز ما دغه 2-3 غنټې ما کاری زمره کار زما نه 2-3 غنټې کې خپل کار ختم یعنی او دغه شاتم کور دی اوري بدل الګ پر پسې راشي الګ رډا بوزي
او ژوند نه خوشاله یې که نه؟ الحمدلله جی مطلب بچارم ګیله مانه نشته نه خان صاحب نه د میا صاحب نه چې کوم دا د خدای طرفه ورې د خلکو باندې راټیټه ده د میا صاحب نه ولې ګیله نشته؟ نشته د میا صاحب هم ګیله نشته د خلکو سره جوړېږي دغسې ځکه چې د خان صاحب نه هم خوشحاله نه و هر سړي به دا خبره کوله چې دی به کله ځي او دی به کله ځي هغه د هغه لاړ اورې او میا صاحب راغلی اورې چې کوم ده که نه ویل تبدیلي نه ده راغلې خندا یې جوړه کړې وه هغه کې تبدیلي راغلی وه ښه برابر روان وو هر سره ښه شوي وو خوشحاله نه و اورې دغه خان صاحب پسې هر سړي کنځلې کولې عمران خاني د وارثه بیګران او هر څه بیګران دا به کله خدای وایي کله به کار کېږي دې پورې خلکو چې کوم ده د خولې نه ما اورېدلي دي او چې میا صاحب راغی بس اوس دغه تبدیلي به یې راغلو اوس به د خدای ور په یاد شوی او دا ټیم کې به 150 روپۍ کیلو اوس په 300 روپۍ کیلو دي دغه زه غوډي اچوم هغه په 210 روپۍ باندې چې کوم د کنه پیکټ و د کیلو والا د عمران خان په دور کې چې هغه تلو اوس کوم د کنه هغه په 380 روپۍ باندې دا پیکټ دی هغه 900 د 800 ګرام دی او هغه او دا پلیټ په 100 روپۍ ورګي زه پلیټ په 50 روپۍ ورکوم یې په دې دور کې ډېر کم نه ورګي چې ورجه بګی لګي ورګي دا کوم دا غاګ مې چې کوم د کنه مازګوډ غاګي زما دا غاډو ولا غریب خلک دی اورې زیات نه ورګي دا څه خو مخه پکې نه اورې بازم چې کوم د کنه گزاره کومه 50 روپۍ 80 روپۍ پرسل څوګواډي 100 روپۍ ورکوي د منډي مول ته مختلف خلک راځي دلته خلک ډېر خوري کنه خوري دا حالات مطابق خو دا دوړې موړې خټې مټې یو خيار سړی خودري کې ناوري کې خړل خودري خبره ده جی د خپل گاونډیان مال راځي دا ګړېړو میړو والا او جی نو څه وینې چې دا سړی خپل ته وګوره کنه دې ماحول کې څو ودرې شي بالکل اصلي کې شک نشته صدر تخکارېږي چې دا 2023 کې به څه کمی وشي مهنګایي به کم شي کنه بشي دا خو مطلب کنه قبل از وخت نه وی چې څه نشو ویلې او زموږ داسې توقع نشته راتلونکي ګورنمنټ هم چې کوی ربل ورشي ادارې هم دغه دي کنه یو وزیر اعظم بدلولو سره غوسه نه کېږي ادارې خو همدغه دي کنه او چې زموږ دغه حالي ګوري زموږ سره کې 100 سال پورې خو امید نشته جی بالکل دی امید نشي 100 سال بالکل نشته جی او د پښتنو ژوند ته څنګه ګوري پر پنده اسلام آباد او بدیلا او سیاسي خبره شو او چې کوم دغه بس دې مدرغه کې مو دې باندې کېږي او اخري دې څه پیغام پښتنو ته نه نه یس په پیغام نشته چې کوم دغه پښتونخوا پرې خو وخت شول ته وړاندې ملاوي دی وخت 3000 روپے تروړه ده دلته په 1650 روپے باندې تروړه ملاوي کېږي او ملاوي کې ګرځو نو ورپسې یال دخل کوم دغه ګرځي ورپسې ورونه ملاوي کېږي خیال وکړئ شبر پښتونخوا نظر مول شوی نو مطلب د کوم دغه بخایو د غریب سړي خپل تشپای کړي دا خبره ده ټوله او خو سرکار نم څه توقع نشته او چې امید هم نشته چې کوم دغه نه چې موږ له سرکار او چې کوم دغه سره سم لار وګوري او جی کاکا موږ ګورو داسې د شپېتو کالو 500 کې کالو 500 کالو کې سرکاري سړی ریټایر شي نو هغه ته بیا پنشن ملاوي چاته 2 لک چاته 3 لک چاته 50 لک چاته 70000 دا کم خلک دانو خلک چې پاکستان لپاره مهنت کوي دا انسانان نه چې بس پینه کې رسا شانته مزدور بچی دی او سبق مې بنه ویل شي او خپل کار کوي دوه درځيان دي دوه ویلډینګ کار کوي دا د بچو جوړ کړي دي او نو د سپینګرو د پاره صداغه نو په کار چې هغه لپاره موږ راځي چې دا پنشن مې هغه لپاره هم داسې طریقه کار وای څه داسې مطلب د کار سلګ دی وروړي چې کوم د کار وسره څه پنشن دی نه خیر دی او چې دومره وای چې هغه پر بلا ته سره خو به کوي یار دومره حکومت ولا خبره خوشاله نه سره نمخ کې ونه وشته جی مهرباني یار مهرباني